لکه مشره د دې لاټین ماما په باره کې مسوایا کنه غنن سبا ډیر پوچتو پایو کې روان دی. د لاټین ماما په باره کې به درته یو دوه لطیفې وکړمه. د دې لاټین ماما دې کره مړی وشو. چې مړی ورکره وشو بس اعلانونه وکړه، بس خلک راغون شو. بس چې څه ټیم جنازه وشوله بس مړی واغېستو ښخېدو لیوړو. بس په دې کې د لاټین ماما رامنډې کړلې وه. د دې مړي نه یې دا ګس لاس کټ و. خلکو دې تپوس وکړو داسې کې لکه د تعلیم بچی تا خو دې ګس لاس کټ کو داسې کې وایي چې عملنامه ورته په ښي لاس میلاو شي. لاټین ماما د کونترو ډېر زیات سخت شوقي و. بس یو پیره د دې کلي ته هلیکاپټر راغلی دی. بس دې اوس بره بره ګوري، بس एकदम یې منډې کړلې، غونډې کونترې راپاسولې. بس مور ورله اواز ورکړو داسې کې بچیه دا خو سره غرمه ده، دا کونترې ولې پاسې؟ مور ته وایي دا څونه غټ کونتر راغلی دی.